سلامونه دوستانو د پښتو آل نیوز چینل لیدونکو الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاستئ. څنګه کولی شو چې په خپل واتساپ باندې یعنی فنګر لاک یا د ګوتې قلف سیستم عیار کړو. راځئ دوستانو چې عملی کار ترسره کړو. سیټینګ ته به راشو. اول به خپل فنګر لاک یعنی د ګوتې سیستم د موبایل سکیورټي لپاره عیار کړو. بیا ګورو مخکې ځو. ویډیو را سره تعقیب کړئ. سیټینګ ته راځو. اول سیټ اپ فنګر پرنټ سکیورټي. دلته به د خپل موبایل لپاره سکیورټي آپشن ټاکو. کله مو چې آپشن وټاکلو نو موږ نه دلته کوډ غواړي وایي چې تاسې خپل موبایل لپاره څه کوډ لګولی شئ. نو موږ ورکوو 5 مثال په طور ګورئ دلته اوس موږ ته سکین یور فنګر پرنټس دا میسج ورکوي. کله چې تاسې غواړئ خپل موبایل ته فنګر پرنټ سیستم جوړ کړئ نو د فنګر پرنټ سره به خپله ګوته ټچ کړئ او سرکل یعنی 100% به کمپلیټ شي. هغې نه پس موږ فنګر پرنټ سیستم به عیار شي. ګورئ دوستانو کله چې سرکل پوره شي نو زمونږ فنګر سیستم به اډ شي. دوستانو زمونږ سرکل پوره شو 100% کمپلیټ شو. اوس دلته ډن اوکې کو. مخکې ځو سیټینګ نه وځو فنګر پرنټ عیار شو. اوس راځو خپل واتساپ ته. خپل واتساپ باندې څنګه دا فنګر لاک سیستم عیار کو یعنی ولګو. کله چې موږ واتساپ نه وځو او بیرته داخلیږو نو موږ نه به فنګر پرنټ غواړي. بغیر د هغې نه به نشو داخلیدلی. راځو واتساپ ته. واتساپ باندې کلیک کوو. کله مو چې واتساپ خلاص کړو نو د سرچ نښې سره څنګ کې تاسو ته معلومیږي دې مینو باندې کلیک کوو. سیټینګ راځي. سیټینګ باندې اوکې کوو. ګورئ دوستانو دلته زموږ واتساپ اکاونټ یعنی سیستم خلاص شو. اکاونټ ته راځو. اوله مینیو تاسو ته ښکاریږي اکاونټ مو چې کله خلاص کړو دلته به بیا پرایویسي یعنی د قلف علامه چې ورسره ده دې باندې کلیک کوو. کله مو چې کلیک کړه لاندې د صفحې په آخر کې تاسو ته معلومیږي فنګر پرنټ لاک ډیسیبل دی. اوس دا به انیبل کوو. څنګه به انیبل کوو؟ راځئ په فنګر پرنټ لاک باندې کلیک کوو. کله مو چې کلیک کړو نو ګورو انلاک ویت فنګر پرنټ. تاسې کولی شئ چې دا فنګر پرنټ مو مخکې چې کوم ګوتې سره عیار کړی و یعنی خپل موبایل دپاره چې کوم فنګر اډ کړی وي کولی شئ هغه د واتساپ دپاره هم یوز کړئ. نو فنګر پرنټ چې کمپلیټ شي بیا به دا میسج راځي انلاک ویت فنګر پرنټ. هغه آن دی. اوس دلته تاسو کولی شئ دوستانو ټایم ورکړئ ورته. مثلا چې څومره ټایم بعد دې دا کوډ اخلي. موږ اوس 1 منټ ورکړ. 1 منټ دپاره اوس د مینیو نه وځو. چک کوئ چې 1 منټ کې کار کوي او که 1 منټ نه مخکې مثلا موږ داخلیږو آیا دا کوډ به عیار شوی وي او که نه. چک کوئ نه دی عیار شوی. بیرته راځو سیټینګ ته راځو. سیټینګ کې اکاونټ اوکې کوو او بیا پرایویسي راځو. فنګر پرنټ لاک باندې کلیک کوو. دلته امیډیټلی اوکې کوو. کله چې موږ امیډیټلی اوکې کړو سکرین نه وځو بیرته داخلیږو واتساپ ته. هلته به موږ نه فنګر لاک سیستم غواړي یعنی هغه ګوته چې موږ د واتساپ دپاره عیاره کړې دی هغه به حتمي موږ نه غواړي. دوستانو د ویډیو لیدلو نه یوه